سلامونه او نیکې هیلې د ملګرو. یو ځل بیا مله احمد زی ستاسو په چوپړ کې د یو نوی معلومات سره. ملګرو، دغه درس کې به تاسو ته د NPH په باره کې یو څه معلومات ترجمه کوم. NPH څه ته ویل کېږي؟ NPH څه دپاره استفاده کېږي او کوم ځای کې استفاده کېږي؟ دا به تاسو ته دلته زه پوره معلومات درکړم. NPH دا یو ځانګړی شماره ده چې 12 عدده وي. لکه تاسو ته چې په دې تصویر کې ما اخیستې ده، داسې لکه دا 3 صفره، یو، 3 بیا، 3 بیا او 3 بیا، چې ټول څو کېږي؟ 12. دا NPH شماره چې ده کومه چې تاسو ته معلومات درکول کېږي که چیرې تاسو ګوګل کې معلومات ورپسې ولټوئ. Le numéro NPH, numéro de enregistrement préfectoral harmonisé, est une série de 12 chiffres qui vous est attribué lorsque le service d'État enregistre votre souhaité de passer l'épreuve de permis de conduire. زه به تاسو ته په ساده ژبه داسې ووایم چې NPH شماره هغه شماره ده چې وایي هغه شماره چې راجستر کېږي د پرفکتور او یا د دولتي ارګانونو د خوا، او د دغه نمرې د طریقې څخه تاسو به پیژندل کېږئ. صحیح ده؟ تاسو به څنګه پیژندل کېږئ؟ تاسو به لیسنس پې پیژندل کېږي. صحیح ده؟ او دا بیا هم هماغه مخکینی معلومات درکړی ده چې 12 رقمه وي یا 12 عدده وي، او دا د هر چا دپاره مشخص وي. صحیح ده؟ په دوهم برخه کې داسې ښودل شوی ده: Le numéro d'enregistrement est désactivé au bout de 6 ans et ou à la suite de 5 échecs à l'épreuve pratique de permis de conduire. ستاسو NPH شماره کله د منځه ځي؟ ستاسو د NPH شماره د 6 کلونو په آخر کې د منځه ځي. مطلب دا که چیرې تاسو NPH شماره د دولت څخه غواړئ یا د دولتي ارګانونو څخه غواړئ او دا تاسو ته درلیږي او تاسو په 6 کلو کې خپل امتحان نه ورکوئ، خپل لیسنس لاسته نه راوړئ، نو دا شماره به د منځه ځي. 6 کاله بعد بیا تاسو مجبور یاستئ چې دوباره څه وکئ؟ یو نوی NPH شماره ځان ته راوغواړئ. صحیح شوه؟ د هغې نه وروسته دلته ښودل شوی ده: Il faut simplement vous rendre sur le site de ANTS. ANTS څه مطلب ورکوي؟ Agence Nationale des Titres Sécurisés. دا هغه سایټ ده چې خپله فرانسویان په دې سایټ کې خپل پاسپورټ ډیماند کوي. که چیرې د هغه دوی لیسنس ورکېږي، لیسنس ته دوباره ډیماند کوي، او که چیرې داسې کوم نور مشکل یې هغه دوی د دغه طریقې څخه مخکې ځي او دغه کار کوي. صحیح ده؟ بیا دلته نور معلومات کې دلته لیکل شوی ده: Et remplir les chambres d'information. تاسو به هغه فارم ډکوئ. Ensuite, vous devez envoyer les documents demandés. د هغې نه وروسته تاسو مجبور یاستئ کوم اسناد چې درنه غواړي هغه ورته واستوئ. نو ستاسو دغه پوره پروسس د NPH څومره وخت نیسي؟ هغه زیات دی د یو هفتې نه تر یو میاشتو پورې. کله چې تاسو ته د NPH شماره راسي چې کومه چې ما تاسو ته ښکاره کړ داسې 12 عدده به وي، تاسو به کوم سایټ ته ځئ؟ تاسو د ANTS سایټ ته به ځئ. زه به تاسو ته هغه هم ښکاره کوم، خو د هغې نه مخکې زه به تاسو ته دا ښکاره کوم چې کله تاسو ځئ امتحان ورکولو ته، تاسو غواړئ چې اوس امتحان ورکئ او یا دا چې صحیح ده لاړ بس موږ تاسو به دلته غواړو مثال په توګه چې امتحان ورکوو.
دا سافټویر لږ اپډیټ کړی ده، ښایي د لږ زرګۍ یا ځینې خلک خبره زم ډېر وخت کې چې استفاده مې ترې نه ده کړې. نو په هر صورت زه به تاسو ته ښایي په دې طریقه به پوهېږم پیدا به کومه درته چې زه به خپل اکاونټ ته ننوځم. په اکاونټ کې ورته ګوره دوسیې کاندیدته، یعنې د کاندیدات یا څوک چې کاندید ده د هغه دوسیه وګوره. لکه ګوره زما نوم، تخلص، هر څه پوره دلته ښودل شوی ده که نه. date de naissance یې راته لیکلې ده. département de naissance، ویل د naissance دا به ډکوئ، دلته به سیف ګردې ورته وایي. صحیح ده. د هغې نه وروسته به تاسو دلته راځئ، دلته به وایي چې مون ان پی اش، خپل ان پی اش به دلته ورته اچوئ. صحیح ده. په کوم تاریخ کې چې تاسو ته راغلی دا تاریخ به دلته لیکئ او سیف ګردې به ورته وایئ. سمه ده. په دې طریقه. او که چیرې تاسو مثال په کوم بل مکتب او یا د ډریوري مکتب ته ځئ، نو هلته بیا تاسو ته دغه درد سر ډیر کمي. تاسو کولی شئ چې هلته مستقیم هغه اوټو اوکول نه، هغه مکتب کې چې څوک تاسو ته هغه خدمات کوي، یا مثال یا استاد مي یا هر څوک چې تاسو ته درس درکوي، دا مسؤلیتونه بیا ټول د هغه تر غاړې وي. سمه ده. نو دلته زه به تاسو ته اوس دا ښکاره کوم چې دا ان پی اش د کوم سایټ څخه غوښتل کیږي. زه به تاسو ته دلته په دې صفحه کې وښیم. یا به زه یو بل کار وکړم، دلته به تاسو ته لږ څه اسانتیا پیدا شي. ما دپاره هم لږ څه اسانتیا وي. زه به داسې یو کار وکړم چې دې ځای نه د نوم به کاپي کړم. صحیح ده. چې لږ زرګی اسان مخکې لاړ شي، هر څه وخت هم ضایع نه شي. صحیح ده. په همدې کې به درته کار وکړم. د نیوه صفحې ته راسو او دلته به یې پیسټ کړو. نو دلته کېدای شي انټرنیټ لږ زرګی ټایم اخلي، خو ښایي تاسو موږ سره لږ حوصله وساتئ. چې کار یې ونه کړ ښایي بیا به وکړو. دا د NTS سایټ ده ملګرو. بیا هم ملګرو تاسو ته دا خبره کوم زه، که چیرې تاسو مشکل لرئ د NTS اکاونټ په جوړولو کې، د خپل د NPS څنګه تاسو ډیماند وکړئ، کومه څه راوغواړئ، نو دا ویډیو کې د دې په ډسکرپشن یا د دې په معلوماتي برخه کې زه به تاسو ته د سایټ اچوم. تاسو کولی شئ چې دلته خپل ځان کونیکټ کړئ. څه کونیکټ دی؟ نو تاسو کونیکټ کېدای نه شئ ځکه چې تاسو هلته اکاونټ نه لرئ. خو تاسو کولی شئ چې هلته دا چې کله ووهئ، تاسو به یو بل صفحې ته لاړ شئ چې په دې صفحه کې ګوره دلته تاسو ځان ته اکاونټ جوړولی شئ. سمه ده. نو تاسو دلته ځان ته اکاونټ جوړوئ. که چیرې مخکې نه اکاونټ ولرئ دلته ځان کونیکټ کولی شئ، او که چیرې اکاونټ ونه لرئ دلته نوی اکاونټ ځان ته جوړولی شئ. نو دا ویډیو به لږ طولاني کېږي. بیا که چیرې ستاسو رښتیا ضرورت وي چې تاسو په خپله NPS ته ډیماند کوئ، نو مهرباني وکړئ موږ سره په کومنټ کې معلومات شیر کړئ او تاسو موږ ته خپل نظریات کېږئ. بیا به زه تاسو ته د ده په اړه پوره معلومات درکړم چې کومه سي عکس غوښتل کېږي، کومه سي د تاسو د ډریوري دپاره عکس واخلئ، چیرته عکس واخلئ، کومه سي عکس واخلئ، کوم اسنادونو ته ضرورت ده، او په څه طریقه دا خپله د NPS ډیماند مخکې بوځئ. صحیح شوه. نو خدای دې وکړي چې دغه معلومات تاسو د خوښې وړ او ستاسو د زړه پورې معلومات وي. نو بیا هم ملګرو دا د NPS په باره کې معلومات و. اوس به زه تاسو ته دا در وښیم چې NPS په کوم ځای کې استفاده کیږي. صحیح ده. دلته به راسو ګوګل کې به ترې تپوس وکړو چې NPS وایي نوم خو د NPS په اړه کې خو دلته معلومات موږ تاسو ته راکړه که نه، چې تاسو ته مې وولوسته مخکې. دلته به په ایمیج کې لاړ سو، عکسو کې به یې وګورو چې دا NPS چیرته ده. ګورئ
تاسو ته څنګه چې ما وویلې چې هر چا دپاره یو ځانګړی شماره ده چې د دې شمارې طریقې څخه به تاسو پیژندل کیږئ په دولت کې. صحیح ده؟ نو تاسو کله چې دا شماره واخلئ، تاسو خپل امتحانونه ورکئ. دا ستاسو د سوشل سیکیورټي د شمارې په طور یو شماره ده چې دا به ځانګړی ستاسو د لیسنس د پاسه وي. صحیح ده؟ او دا صرف او یوازې د تاسو دپاره به وي. چا چې غوښتی د یو کس دپاره به وي. صحیح ده؟ نو دا د NPS شماره وه چې کومه سې استفاده کیږي، چیرته استفاده کیږي، کوم ځای کې د ضرورت ده او د کوم ځای څخه غوښتل کیږي، دا ټول معلومات ما تاسو سره شیر کړم ملګرو. صحیح ده؟ نو بیا هم هغه کوم سایټ چې ما تاسو ته ویلې چې د ANTS یا Agence Nationale des Titres Sécurisés، دا سایټ به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاویږي. که چیرې تاسو غوښته چې تاسو ته د څنګه اکاونټ جوړ کړئ، کوم څه اسنادونه پکې اپلوډ کړئ، کوم څه بیا تاسو خپل NPS شماره لاسته راوړئ، بیا تاسو کولی شئ چې په کومنټ کې موږ سره په تماس کې شئ او زه به تاسو ته د هغه باره کې هم ویډیو جوړ کړم. نو زموږ ویډیو دلته پای ته رسیږي ملګرو. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. کیدای شي نوی درسونه یا نوی معلومات، نوې ویډیوګانې تاسو ته برابر کړو. نو تاسو په لوی خدای سپارم. خدای پامان.